د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د تلاوت د سجدې بعض احکام موږ ته بیان که. الجواب د تلاوت سجده د دې مبارک کې تفصیلي خبرې ما د بلوغ المرام په درس کې کړي، خو دلته باسي بعض خبرو ته اشاره وکړو. اولنی مسله دا ده چې د تلاوت د سجده د سنت ته واجب نه ده، اگر که بعض علماء ته واجب وایي، خو صحیح خبره ده چې دا څه ده؟ سنت ته. ولې سنت ته؟ په دې باندې یو دلیل دی په صحیح بخاري کې دی چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه په منبر باندې قرأ یوم الجمعه على المنبر بسوره النحل. سوره النحل تلاوت به کوم ځای کې وکړو؟ په منبر باندې وکړو، په خطبه کې د تلاوت. حتى اذا جاء السجده کله چې سجده راغله نزل فسجد وسجد الناس، نو راکوشي د منبر نه سجده ولګوله، خلکو هم سجده ولګوله. پر رواني جمعې بیا دغه صورت په کې تلاوت کو، نو چې کله به کې سجده راغله نو دا خبره وکړه چې ای خلکو انا نمر بالسجود، کله کله په دې شی تیروږي چې به کې سجده، فمن سجد فقد اصاب، کچا سجده وکړه یو ډیره ښه ده، ومن لم يسجد فلا اثم عليه، او کچا سجده ونه کړه نو ګناه به نشتی. او راوی وی ولم يسجد عمر، او عمر بن خطاب رضی الله عنه په خپل په دغه خطبه کې به سجده نه ده کړې، نو که واجب وي نو بیا هغه دا خبره نشوه کولی او نه هغه پرېښودی شوه، دینه دا واضح شو. دلایل به نور هم ډېر دي خو دغه یو پوره دی. بل دا چې صحابه کرام ټول ناستو دغه مخې ته، لکه د دې خبره غلطه وي نو یو به پسې راپاڅېدلی وی، د سره به اختلاف کړی وی چې امیر المؤمنین ستا دا خبره کمزوري ده، موږ د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې دا واجب ده، خو نه یو هم څه ونه وي. دلیل دی چې د صحابه کرامو په دې خبره باندې اجماع ده چې سجده تلاوت دا څه ده؟ د سنت ته واجب نه وي. بیا دا خبره ساتي چې د سجده تلاوت ډېر غټ فضیلت راغلی دی. په صحیح مسلم کې روایت دی د ابو هريره رضی الله عنه، په کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ ابن آدم السجده، کله چې د آدم بچی د قرآن تلاوت کوي او یو آیت راشي په کې سجده سجد فسجد او سجده ولګي، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان بیا دنا خوش او جاړي او وی چې تبعید زما لپاره د آدم بچی ته د سجده امر شونه سجده وکړه او ما ته امر شیو نو ما نه وکړي، زما لپاره جهنم دی، دغه لپاره جنت دی. مسلمان له پکار ده چې اسې نه پریدي بغیر عذره. مأموم چې کوم دی په منځ کې چې ولاړی مقتدی دی، خو د امام تابع دی، چې امام سجده کوي دی به سره کوي. بهر که یو قاري تلاوت کوي او ته اوري نو که قاري سجده وکړي نو ته به یې کوې، او که قاري سجده ونه کړي نو په تا هم سجده نشته. دا مسله یې ساتئ چې څوک قرآن وایي او هغه سجده وکړي ته به سجده کوې، چې څوک وایي هغه ونه کړي ته به یې نه کوې. او په دې باندې دلیل دی زید بن ثابت رضی الله عنه روایت دی، هغه وایي چې قرأت علی النبي صلی الله علیه وسلم والنجم، ما د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته سورة النجم تلاوت کو، نو سجده پکې موږ ونه لګوله، حالانکه سورة النجم په اخر کې سجده ده، خو موږ سجده ونه لګوله ځکه چې دلته زید بن ثابت رضی الله عنه قاري دی، هغه تلاوت کوي، رسول صلی الله علیه وسلم اوریدونکی دی، د سجده ونه کړه نو رسول صلی الله علیه وسلم هم سجده ونه کړه. بیا دلته دا خبره به کوم د فایدې لپاره ساتي چې اوریدونکي دوه قسمه، یو هغه دی چې هغه په نیت او په ارادې سره کینی اوري، یو تیریږي خو په غوږ ولګي، نو د هغې لپاره دا مسله نه ده. لکه اوس یو سړی دی په جومات باندې تېرېدو تلاوت یې واورېدو پای کې آیت راغی د سجدې، دی به سجده کوي؟ نه، هغه تېرېدو. هغه اورېدونکی به سجده کوي چې هغه په ارادې او په نیت سره اوري چې موږ زه دا تلاوت اورمه. طریقه یې دا ده چې په اوله کې به منځه کې چې کې خو واضحه ده، لکه منځه کې یو امام ولاړ دی تلاوت کوي، آیت راغی سجده به وکړي، الله اکبر به ووایي، سجدې له به لاړ شي، بیا چې راپاسي بیا به الله اکبر ووایي او بیا به تلاوت شروع وکړي. خو د سجدې نه د منځه نه بهر طریقه یې دا ده، ته اوس لګې د قرآن تلاوت کې او آیت راغی د سجدې، بس سجده به ولګې، الله اکبر به ووایي. په اوله کې الله اکبر شته، په اوله کې الله اکبر شته. او حدیث کې داري چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یقرأ علینا القرآن، رسول صلی الله علیه وسلم به مخکې قرآن وي، فاذا مر بالسجده کبر وسجد وسجدنا، رسول صلی الله علیه وسلم تکبیر وي، سجدې له بلاړ، موږ به وسلم سجدې له لاړو. نو صرف په اوله کې تکبیر دی، سجده به وکړي، بیا چې د سجدې نه دې سر راوچتو بیا ورسره الله اکبر نشته، او نو سره سلام ګرځول شته،
صرف دغه سجده ده او دا مې ساتي چې د دې لپاره طهارت هم لازم نه دی لکه اوس یو سړی زباني قرآن وایي په یاد وي وایي او یو آیت راغی او په کې سجده تلاوت دی او د اودس هغه نشته نو د سجده لګولی شي که نه شي دا لګولی شي ځکه چې داسې مونځ خو نه دی لکه دا مونځونه چې پنځه مونځونه دي یا د هغې چې کوم احکام دي هغه د دې لپاره نه دي او په دې کې چې کومه دعا وویلی شي سبحان رب العلا سبوح قدوس رب الملائکة والروح یا سجد وجهي هغه دعا چې ده یا یو دعا ده اللهم اكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذخرا دا قسم دعاګانې پکې ویلی شي بیا دلته بله مسله اخرنۍ به ذکر کو هغه ده چې یو سړی دی تلاوت یې کوو سجده راله ویې نه لګوله وروسته به بیا لګي که نه به لګي ولې سبب ختم شو سبب د سجدې ختم شو چې سبب ختم شو هغه سجده ختمه شو یو سړی ماسپښین کې لګي تلاوت کې وایي زه ماښام چې کور ته ورسم بیا به سجده وکړه سجده کوي کوم ځای کې چې سجده راغله هلته تا ونه کړه وروسته پسې نور تلاوتونه وکړو منځ کې پکې نور کارونه وکړو هر څه په منځ کې رالو اوس ته څنګه سجده کوې دا سجده په هغه ټیم کې به کوې ها که معمولي وخت پکې چې راشي داسې معمولي وخت کې څه خبره نه ولې چې پرېږدي چې وروسته به یې کومه نو بیا دا سجده هغه ټیم کې د دې قضا نه راګرځي والله اعلم